یاره نن خو یو ښایسته شعر راته ووایه ما شعر پکې ته وایم وایي زه غواړم تا سره نن د شاعرۍ باره کې مرکه وکړم ورکې که دا ډېر شاعران دي او زه غواړم چې نن تا سره د اروپا شاعري باره کې مرکه کې او زه به ستا نه پوښتنه کوم نن به داسې به مزل به هم کوو ښایسته تا نه به شاعري دې څه شروع کړې وه کله دې شوق راغی شاعري خو ډېر مخکې نه ما به دا سندرې اورېدې که نه د لطیف ننګرهاري هغې کې بس دا د پرهیز شګیوال نوم به یې اغوستو دې سندرغاړو چې به سندره ویله ما به دې سندرې ته سوچ کوم چې دا شعر چا لیکلی د شاعر نوم به زما ذهن کې ناست نو بس بیا زما شوق راغی ما ویل چې داسې چې باید زما نوم هم والي که نه کوم سندرغاړی یا زما هم زه هم داسې یو شعر لیکم خو زما ډېر شوق و شعر ما به لیکل ګډ وډ به و ډېر خو بیا بس ورځو کې یو ورځ وه پرهیز شګیوال به یې زموږ جیم ته راغی جلال آباد کې اوس مې ډېر ښه ملګری دی نو چې یا جیم ته راغی بس خو ورزش هم کوو خبرې اترې ګپ شپ مې ډېر کلک ملګری شو بیا هغې ته خپل ما یو شعر وویل هغې ته به یاد یا نه ما ویل دا څنګه دی هغې ما هغه شعر درته په یاد دی نه دی په یاد ډېر مخکې کومه کړۍ یا کوم څه نه راته نه دی په یاد خبرې به کوو مسعوده خو سټوري به دې په یاد نه وباسي یو شعر ورته ډالېږي چې څوک په تنګ نه شي ستا خپل یو شعر چې نن دې تازه لیکلی یا کوم شاته یا د حالاتو مطابق ما نن یو شعر لیکلی وایي د نړۍ ټول انسانان ښکلي دي د نړۍ ټول انسانان ښکلي دي په انسانانو کې بیا صرف افغانان ښکلي دي حد دی نو او په دنیا کې سترګې نور هم شته دی خو سترګې صرف زما د جانان ښکلي حد دی بس بېشکه والا ښه دا ګوره زما نن مې دا شعر لیکلی ښه نن مې یو بل شعر لیکلی د دې حکومت په باره کې وایي د افغان شهید کفن ټوټې ټوټې شو دا حکومت چې نیم شو ګوره دا موټرسایکل والا تېر چې خدای دا په خیر کې مړه داسې ورته لاړ شوه هغه ځګې ته لکه نور هم ښه شو وایي د افغان شهید وطن ټوټې ټوټې شو خدای دې خیر کړي بیا وطن ټوټې ټوټې شو وایي 50% د پښتون شو 50% د تاجک شو مسعود ګوروان ستا بدن ټوټې ټوټې شو هغه اولنۍ کړۍ خو راته بیا ووایه ډېر ښکلی شعر و ډېر زبردست یار وایي بیا د افغان شهید کفن ټوټې ټوټې شو بېشک بیا د افغان شهید کفن ټوټې ټوټې شو او خدای دې خیر کړي بیا وطن ټوټې ټوټې شو وایي مرستې د ځان سره سنبال که خو ما ژوند ته پرېږده وایي مرستې د ځان سره سنبال که خو ما ژوند ته پرېږده کافي رتا چې خدای ساتي نو ولې ما نه ساتي بس مونږ الله پاک ساتي کافران نه ډېر ښه نو ستا اماننګار د کم یو شعر چې ورکړی و هغه څه اماننګار اکچولي زما ټول 3 شعر ویلي ښه یو شعر زما په افغانستان کې ویلی و ډېر پخوا هغې نه مخکې نورو سندرغاړو مې ویلي خو ډېر دومره مشهور شوی نه دا اوس مې چې اماننګار ته شعر ورکړی یو افغانۍ جنۍ دا اوسېږي دلته اروپا کې دا لکه دې ټوټل تقریبا 10 میلیونه ویو کړي په نورو یوټیوبونو کې زما په فیسبوک پیج کې صرف 1 میلیون څومره ویو کړي خو ارزي کې ډېر زیات ویو هغې شعر کړي دي خو هغه همداسې اماننګار بس ما ته ویلې وایي ما ته به یې خپله سندره رالېږله وایي دا د انسټاګرام کې واچوه هغې انسټاګرام نه و نو بس بیا ما به ورته اچوله ما ورته وویلې ما ویل زما یو شعر دی ماله غم ووایي وایي صحیح دی راویلېږه ورته مې ورکړو بس خو اماننګار په کمپوز کې ډېر تکړه دی سندرغاړي ډېر دي خو هغه به بریلیانټ دی بېشک خو بس بیا یو څه وخت بعد ما ته زنګ وویل راشه ستا شعر ته مې کمپوز هم جوړ کړی دی او وایي شعر دې ویم خو چې ته هم هلته ناست دی بس بیا لاړو ویې ویل زما شعر ډېره مینوال نیوکه کوي افغانۍ جنۍ د اوسېږي دلته اروپا کې وایي دا مسعود وایي عاشق شوی دا رښتیا په اروپا کې نه اروپا کې خو ګوره زه داسې سوچ لرم چې په اروپا کې که یو بدرنګه افغان امي که نه ما ته د اروپایانو نه ښایسته ښکاري افغانه جنۍ دا حقیقت دا زه د زړه نه ویم دا خبرې لکه ځکه زه دا وایم چې افغانان ښکلي دي که نه د اروپایي جنکو نه افغانه جنۍ سل ځلې ښایسته ده نو زه ځکه ما دا شعر لیکلی دی چې مثلا دا ما یو سپیشل یو کس ته هم دی لیکلی دا اروپا کې څه جنکۍ دي که نه نو زه دا وایم چې
یو افغانۍ جنۍ ده اوسېږي دلته اروپا کې پوه شوې خو هغې کې ګوره ما صفت کړی دی د خپل افغانانو ته لکه د هغې د ښکلا لکه ما پکې دا ویلي که نه چې سپینې د مخ سمه سپوږمۍ ده زما خوښېږي وطنۍ ده د وفا ډکه دا جنۍ ده نو دا ټول ما صفتونه کړي باید خوشحال د افغانان چې مثلا داسې یو شعر کې یا سندره کې د دې صفت کې موږ او تاسو افغانان خو چې کېنو یو د بل خپې وخو او غیبتونه او کنځلې کوو بالکل نو موږ پکې صفتونه کوو باید موږ سپورټ شعر شاعري کې چې دی که نه ډېر لکه مثلا یو شاته یو غټ راز لکه دا دې دغه کې چې دی اوس یو افغانۍ جنۍ د خلک سوچ کې چې زه دې خپل یو چا د شخصي دغه کړل د اشاره کړله خو په دې کې ټول کړي ګوره زما خپل کار دی ستاسو پکې څه کار هلکه مرکه دې دړې وړې کړه مرکان د دړې وړې دا هر چا خپل کار دی زه خو د چاته پت ویلی او د نشم چې اوس پښتون ترمنځ څومره فاصله ده هغه اولنۍ اولني شعرونه چې اوس زموږ دا د مسعود یو شعر وایي د پت او د پښتون ترمنځ څومره فاصله ده او زما او ستا د مخ ترمنځ څومره فاصله ده او کړنګ خو موږ هسې مالې ویډیو جوړه کړې وه خو اوس زما یو بل شعر دی ما مویننګار ته مر کړی دی او بله ورځ ما دغه سره هم خبرې وکړې دا چې ورته وایي شاه فاروق تا هغه هم ډېر ښایسته ښایسته سندرې اله وش 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 والا جار 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 کوم شعر دوه وروړه شعر دي نوي دي هغه چې اوس ویم بیا دې کاپي کوي نشي کاپي کولی یاره یو کړی دی ورته وایه شعر ورکړی دی کیدای شي ووایي د روژې او اختر نه بعد وایي هغې کې م ګوره ما صفت کړی دی وایي مړه نه ویم بیا دی ګوره خپل نوم پکې لیکي او ما هغې ته ورکړی ټول یې مه وه که نه چې هغه لکه انتظار ورته خلک باید وکړي بس داسې دی وایي دغه دی دا ډېرې نه ویم لکه هغه اول بندونه ویم وایي د اروپا د سره او سپین د تا نظر شي هی هی د اروپا د سره او سپین د تا نظر شي او تا افغانۍ پیغله یې ستا په کتو مې زړه قرار شي بس یې ظالم حد دی حد دی حد پوه شي بس دې ته به بیا موږ ویټ کوو یاره ډېر سوپر هټ دی انشاءالله انشاءالله بس یاره شاعري شعر او شاعري خو دې مزه کوي خو یو داسې د ژوند کې داسې کومه ترخه خاطره لري او تا ته یو شعر دې لیکلی درته په یاد ده د ترخې خاطرې په باره کې شعرونه خو ما ډېر لیکلي خو ما ته زما زما لکه حافظه وایي ستا د مینې درد مې حافظه کمزورې کړې ده نور هر سره نه هېر دی یو د مینې کلمه راته لا یاده ده خو ما په کتابچه کې لیکلي اوس نشته دی نو خاطرې ډېرې دي ژوند کې هره ونه باندې شمال لګېږي او دنیا کې داسې انسان نشته چې ژوند کې به خواږه خاطره او ترخه خاطره نه وي او زموږ ژوند ټول د خاطرو نه ډک دی دا خو ده بالکل پوه شوې نو راځه چې دعا وکړو اوس مونږ دغلته یو کوڅه دلته راځه